د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د همکارو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان د چاپیریالي وضعیت د ارزونې په موخه په کابل کې ناسته ترسره کړه. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مولوي مطیع الحق خالص په دې ناسته کې د وینا پر مهال ویل اوږدو جګړو او په افغانستان کې د بیلابیلو بمونو کارونې د هېواد چاپیریالي برخې ته جدي زیانونه رسولي دي. نوموړي د افغانستان د چاپیریالي وضعیت په تړاو د ارزونې په جوړې شوې ناسته کې ویل چې افغانان د کال په ټولو فصلونو کې د اقلیمي بدلونونو له پایلو څخه اغیزمن کیږي. د ښاغلي خالص په وینا د ناورینونو ته د رسیدو لپاره د نړیوالو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا ده او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یوازې ځان پر وړاندې مبارزه نشي کولی. چې د افغانستان ملت دا د نړیوال ملت یوه برخه ده. د دو درد د ټولو درد دی، د دو مشکلات د ټول مشکلات دي. دا ملت دا برخه دا باید د نور جهاني ملت نه بیله ونه شمېرل شي. د دوی سره باید سلوک امتیازي نه وي او چې د کوم څه نه ملت متضرر کېږي هغې کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه نن سبا دوی د ګلوبل اصطلاح عامه استعمالیږي په نامه دا چې تقریبا دنیا یو کلی دی. نو په یو کلي کې چې یو ملت متضرر کېږي طبیعي خبره ده چې بل به ترې نه متضرر کېږي. په همدې حال کې د رها مؤسسې رئیس محمد یوسف حمیدیار وایي دا ریپورت د څو بنسټونو په همکارۍ او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ چمتو کیږي. روی امروز یا روی از این ورکشاپ زیاد متمرکز هستیم که 2 سند در از این پروژه یا در مرحله دوم از این پروژه تدوین میشه، طرح و ترتیب میشه که یکی ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان می باشه و همچنین یک ارزیابی را در پهلوی از او به خاطر سازگاری و بلند بردن توانمندی جوامع هم خواهیم داشت. له بل لوري د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د څارنې او تفتیش رئیس انجینیر طوفان جبران وایي د په افغانستان کې د چاپیریالي وضعیت په تړاو د ارزونې دریم ریپورت دی. نوموړی هیله څرګندوي چې دا ریپورت به وکولی شي چې د هېواد چاپیریالي حقایق په سم ډول منعکس کړي. گزارشی که امروز سرازی بحث میشه و کار میشه این 3مین گزارش است در سطح افغانستان که باید وضعیت محیط زیست افغانستان بررسی شود و این نیاز به ارقام و اعداد داره. امید داریم که به شکل درستش ارقام و اعداد جمع آوری شود تا اینکه ما بتونیم در پالیسی ها و استراتژی هایی که اداره محیط زیست مطرح میکنه در آینده ما از این استفاده کرده بتوانیم. مسئولینو په وینا په لومړي پړاو کې به د دې ریپورت جوړول 4 میاشتې وخت ونیسي، خو د اړتیا په صورت کې به یې وخت تمدید شي.